وال سټریټ ژورنال وایي د ملي امنیت پخواني منصوبین له داعش سره یوځای شوي دي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. وال سټریټ ژورنال په یوه تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست ډیر پخواني کارکوونکي د طالبانو په ضد داعش ډلې ته پر روان دي. د سرچینې په حواله د ملي امنیت ډیرو پخوانیو منصوبینو په داعش کې د غړیتوب لپاره نوملیکنه هم کړې ده. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې د دغه پخوانیو استخباراتي کارکوونکو شمیر په کومه کچه دی او په کومو سیمو کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. طالبانو هم دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. ویل کېږي چې د طالبان لخوا د جمهوري نظام د استخباراتي او نورو دفاعي امنیتي مامورینو پرله پسې وژل او ځورونه د دوی خلاف داعش ډلې ته د هغوی د ورتلو سبب شوی دی. داعش ډلې هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو جلب جذب د زیاتېدو راپورونه زیات شوي دي. د طالبانو په ضد د مقاومت عالي شورا یوه غړي حاجي محمد محقق پرون وویل چې داعش ډله به ژر د طالبانو له منځه خپل بیرغونه پورته او د دې ډلې خلاف خپلو جګړو ته زور ورکړي. طالبانو بیا داعش یوه مزاحمتي ډله ګڼلې او ویلي چې جدي ګواښ نه دی. خو د متحده ایالاتو روسیې په ګډون مهم قدرونه په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړتیا او پراختیا په اړه که مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او له نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب د د بیل نشان کېږدئ څو زموږ معلومات تاسو ته پر وخت کره او دقیق ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. هر څه یاست ستاسې بریا زموږه دعا.